څه ده غټه نښه. دلته یو څو خبرو ته اشاره اهمه ده. یو خو دې نه دا واضح شو چې کوم لښکر چې به په مهدي پسې ځي او د هغه په ملګرو پسې مکې ته، نو دا یو غټ لښکر دی. د کوم ځای نه دا خبره واضح شو؟ نه څه پکې راغلو؟ د کوم ځای نه دا خبره واضح شو؟ نه، انا هلته دا ثابت وي چې لښکر اولنۍ برخه او دویمه برخه، اولنۍ سر او اخرنۍ سر، چې کله داسې ویلی شي چې لښکر اولنۍ سر به هم الله په ځمکه نه باسي او اخرنۍ هم، مته وایي چې لښکر غټ دی او چې وړوکی لښکر دی خو الله په ځمکه نه باسي. جیش ورته وویلی شو او جیش غټ لښکر ته ویلی کېږي په عربۍ کې. دغه شان دویمه مسله دې نه دا ثابته شوه چې دا لښکر او دا غټ ټولګی چې روان دی د مهدي سره د جنګ کولو لپاره، دلیل دی په دې چې په دغه وخت کې باچایي شتي، باچایي شتي، یو حاکم شتي چې دا تیاری کړی. بله مسله د دې نه دا ثابته شوه چې مهدي کله چې مکې ته روان نو ملګري ورسره وو. ولې؟ نه، واضحه دا شوه دی نه چې مهدي سره ملګري شتي چې دا دومره غټ لښکر چې روان دی دا په یو سړي پسې خو نه روان، په یو سړي پسې خو نه دی روان. دلیل یې په دې چې ملګري د هغه سره شتي. خو دا خبره یې ساتي چې ګورې دغه وخت پورې دې ته هم پته نه شي چې زه مهدي یم. ګورې یعنی مهدي یو نیک سړی دی، پیدا شو په مدینه کې، ښه سړی دی، عالم دی، مجاهد دی، نه هېرېږي د الله په باره کې د چا نه او د ملامتګر د ملامتیا نه هېرېږي، یو مشهور سړی دی، یو مشر دی. خو چې کله په ده ته دا مسلې جوړې شوې، دی وتښتېد لاړ مکې ته او بیا د لښکر په ځمکه باندې ننوتو، نو خلکو ته پته ولګېده چې سړی څوک دی، دا خو مهدي دی. د دغې نه مخکې هغه ته هم پته نشته. بله مسله دا ثابته شوه چې مهدي او د هغه ملګري چې مکې ته تللي دي نو د جنګ په اراده نه دي تللي. کوم ځای دا مسله ثابته شوه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر سره به اسلحه نه وي، د دغه ټولګي سره به اسلحه نه وي کوم چې مکې ته راغلي دي. لیست لهم منع ولا عدد ولا عده، نه ډېر عدد وي، نه زور شتي او نه به ورسره اسلحه وي. بله مسله ده چې دا خبره په صحیح حدیث کې نه ده ثابته شوې چې دا لښکر به د کوم ځای نه راوځي. دا کوم لښکر چې په دوی پسې روان دی مکې ته، دی به د کوم طرف نه راځي الله اعلم. یو روایت کې داسې راغلي چې د مشرق د طرف نه به راځي، خو هغه حدیث سندن کمزوری دی، هغه حدیث سندن څه دی؟ کمزوری دی. دلته یو بله خبره یاده ساتئ، هغه ده دا لښکر په ځمکه باندې ننوته واضحه دلیل دی چې قیامت نږدې دی. ځکه یو حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام طبراني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا سمعتم بجیش قد خسف به قریبا فقد اضلت الساعه. چې کله تاسو واورېدو چې یو لښکر په ځمکه کې ننویستی شوی دی، نو بیا پوه شئ چې قیامت څه دی؟ قیامت نږدې دی. بله مسله دا هم یاده کړئ چې د قیامت په لویو علاماتو کې دا دي چې په ځمکه کې به خلک ننویستی کېږي، نو هغه ګوره جدا نښه ده، هغه دا به ګډه وډه کوئ نه، دا جدا مسله ده او هغه څه ده؟ هغه جدا مسله ده، د هغې بحث را روان دی. د دې نه بعد راځو دې مسلې له چې امام مهدي سره به خلک بیعت په کوم ځای کې کوي. نو موږ خو دا خبره واضحه کړه چې مهدي به اول د خلکو سره وځي په یو جماعت کې د خپلو ملګرو سره، او به تښتي چېرته به لاړ شي؟ مکې ته. د هغه لښکر نه به یېرېږي کوم لښکر چې په ده باندې حمله کول غواړي او د ده په ملګرو باندې. دی په خپله ماته ورته وایي چې په دغه ځای کې نه دی پوهه چې زه مهدي یم او نه ملګرو ته دا معلومه ده. خو دا نیکان خلک دي، څه دي؟ نیکان خلک دي. خو چې کله دا لښکر په ځمکه باندې ورننوتو، دا غټ لښکر چې په دوی پسې روان دی، بس په مکه کې به خلک د تکبیر چغه کېږي، هر طرف نه به الله اکبر الله اکبر. دا وازونه به په دې جزیرة العرب کې او عراق او شام او مصر او مسلمانانو ملکونو ته به دا خبره ورسي. نو بیا به د هغه کوم ملګري چې اول د هغه سره دي په مکه کې، هغوی به ورسره بیعت وکړي چې ته زمونږ حاکم یې د مسلمانانو مشر، او بیا به مسلمانان را روان وي. لکه چې پته ولګېده چې دا سړی څوک دی؟ مهدي دی. امام طیالسي روایت راوړی دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، ابو هريره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام. د دغه سړي سره به بیعت په کوم ځای کې کېږي؟ د مقام ابراهیم او د رکن په منځ کې. نو دې نه دا واضح شو چې بیعت به ورسره په کوم ځای کې کېږي؟ د کعبې په خوا کې به ورسره کېږي، د کعبې په خوا کې به بالکل بیعت کېږي، حجر اسود ته نږدې. که څوک سوال وکړي چې د بیعت هلته ولې کېږي، نو دا تعظیم د دې بیعت دی چې ګوره د دومره غټ کور سره خوا کې، د دومره غټ کور سره خوا کې بیعت کېږي. نو دې کې دا مسله ثابته شو.
پوه شوې که نه بیعت به کوم ځای کې کېږي د مهدي سره هغه به د کعبې سره په خوا کې د دې مهدي سیرت چې دا مهدي به څه کارونه کوي دا غټې خبرې دي اوږدې تفصیلي خو موږ باسې مختصر ذکر کړو اولنی کار به دا کېږي او دا خو واضحه ده د ده په سیرت کې مشهوره خبره دا ده چې په دغه ټیم کې به خلافت چې کوي هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې ثم تكون خلافه على منهاج النبوه د مهدي په ورځو کې به خلافت د نبوت په طریقه باندې لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې دویمه مسله د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دا به ډېر سخي انسان او د ده په وخت کې به مال سم زیات وي مهدي چې کله راشي او خلیفه شي او مشر شي د مسلمانانو نو ډېر زیات مال به الله راوړي او دی به په خپل هم سم سخي انسان وي ځکه حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکون فی امتی المهدی زما په امت کې به مهدي راوځي او په هغه ورځو کې به زما امت ته هغه نعمتونه میلاویږي چې هغه نعمتونه دوی مخکې نه دي لیدلي نو دې نه واضح شو چې مال به ډېرېږي امام احمد دا روایت راوړی دی امام ترمذي هم راوړی چې څوک پسې ځي او ورته وایي چې یا مهدي اعطني ای مهدي زما مال پکار دی هغه به ورننوځو چې څه دي پکار یې وړی او دومره ډېر مال به دا سړی راوباسي چې بیا به واپس شي چې واپس کوم نو بیا به ته واپس نه اخلي مال به دومره ډېرېږي یو روایت کې راځي په صحیح مسلم کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من خلفائکم خلیفه یحث المال حثیا لا يعده عددا ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي اشاره مهدي ته ده ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي دا مال به خلکو له داسې ورکوي چې سم به بیي او شماري به یې نه یو روایت کې راځي لا يعده عدا بلکل به یې نه شماري خو چې څوک هم راځي او مهدي ته وایي چې زما مال پکار دی نو مهدي به ورته وایي واله ها او شمارول به پکې نه وي شمارول به پکې نه وي دریم کار د ده په سیرت کې غټه خبره دا ده چې عدل او انصاف به قایمېږي د خلکو په منځ کې او دا غټه مسله ده مخکې ډېر حدیثونه تېر شوي دي چې موږ پکې دې خبرې ته اشاره کړې ده لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت ته امام ابو داود هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی به راځي چې هغه به په اهل بیت کې یواطئ اسمه اسمي د هغه نوم به زما د نوم په شان او د هغه د پلار نوم به زما د پلار نوم په شان یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا دا مهدي ته اشاره ده نو دا مهدي چې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی به دا ځمکه د عدل او د انصاف نه ډکه کړي لکه څنګه چې د ده د راتلو په دې وخت کې د ظلم نه ډکه شوې وه یو روایت کې راځي یملأها عدلا کما ملئت جورا د عدل نه به یې ډکوي یو روایت کې راځي یملأها قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وعدوانا د ظلم نه چې دا ځمکه ډکه ده مهدي چې کله راشي نو عدل او انصاف به عام شي برکات به عام شي بل د ده په سیرت کې اهمه خبره دا ده چې د ملکونو د فتح کولو دپاره لښکرې بلیږي ملکونو د فتح کولو دپاره به سریږي لښکرې زه به یو څو غزوات یا یو څو جنګونه ذکر کړم چې هغه به کېږي او د هغې تفصیل نشو ذکر کولی ځکه چې د هر جنګ او د هر فتح تفصیل بیا خبره ډېره زیاته اوږدي خو صرف اشاره ورته کوم چې د مهدي په زمانه کې به دا کار کېږي د بعضو خلکو سره به د امام مهدي جنګ راځي چې هغوی به د باچایي تمه لري چې د باچایي منګه واخلو نو یو خو به دا جنګ کېږي یو جنګ به کېږي د خلکو سره ولې هغوی به د باچایي تمه لري چې د باچایي او مشرتیا منګه واخلو دویم بیت المقدس به فتح کېږي د مهدي په زمانه کې به بیت المقدس فتح کېږي دریمه د روم چې کوم نصارا دي د هغوی سره به جنګ کېږي بمرج ذي حدیث کې راځي چې په داسې علاقه کې به جنګ کېږي ذي تلول چې هغه به تکه شنه علاقه وي دا جنګ به هم د امام مهدي په وخت کې کېږي دغه شان په سوریا کې غوړ جنګ به کېږي د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې د مهدي په وخت کې په سوریا کې به غوړ جنګ کېږي د چا او د چا په منځ کې د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې دغه شان قسطنطنیه کوم ښار چې دی چې نن سبا په ترکیه کې د استنبول ورته ویل کېږي دا علاقه به فتح کېږي
که یو سړی دا سوال وکړي چې دا علاقه به څنګه فتح کېږي او دا خو د مسلمانانو سره نه په هغه وخت کې موږ وایو چې په سوریه کې به جنګ کېږي که نه نصارا به راځي سوریه ته شام ته او د مسلمانانو او د دې نصاراو په منځ کې به غوټ جنګ کېږي نو دا نصارا چې کله د شام ته راځي نو دوی به د ترکیه په لار باندې راځي قسطنطینیه باندې به راځي نو هغه علاقې به د مسلمانانو نه واخلي نو بیا به مسلمانان د هغوی سره جهاد وکړي او دغه علاقه د قسطنطینیه دا به بیا واخلي یو حدیث کې داسې راځي چې یو علاقه یو ښار به مسلمانان قبضه کوي او هلته به جنګ کېږي چې هغه ښار نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی علماو د دې په منځ کې اختلاف دی چې دا کوم ښار دی اوږدې خبرې شوي دي چا ویلي دا دغه قسطنطینیه ښار دی او چا څه ویلي چا څه ویلي یو حدیث کې دا راځي چې یو جنګ به د مهدي په وخت کې کېږي او یو ښار به فتح کېږي چې هغې ته رومیه ویلی کېږي ایټالیا کې دی روما د ایټالیا دا ښار روما دا به فتح کېږي دا به د مسلمانان اخلي همدغه ځای کې دا روما ښار چې د ایټالیا دلته د نصارو هغه کوم غټ پادري چې کوم دی او د دوی چې کوم مشر دی هغه هلته وي دا علاقه به مسلمانان قبضه کوي او دا به فتح کوي نو بیا یو عالم دا خبره کړې ده د دې نه دا ثابته شوه چې دغه جنګ او دغه ښار چې به کوم قبضه کېږي چې نیم په وچې دی او نیم په اوبو کې دی هغه هم دې ښار ته نږدې دی نو بیا په دې ایټالیا کې یو ښار دی هغې ته ویل کېږي المدینة البندقیه په کوم ځای کې دی ایټالیا کې دی او سرچ وکړئ په نیټ باندې دغه ښار نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی دغه ښار اوس هم نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی او بعض علما تلي دغه ښار یې لیدلی دی او بیا په کتابونو کې هم دا مسله لیکلې ده والله اعلم که موږ داسې جزم نه کوو خو واضحه دغه خبره واضحه ښکاري د نورو په نسبت او کوم اخرنی جنګ چې به کېږي د مهدي په وخت کې نو هغه د دجال سره جنګ او د هغه د ملګرو سره جنګ د عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې د دې نه ثابته شو چې د عیسی علیه السلام او د مهدي به څه ملاقات کېږي انشاءالله پر روان نښو کې به ته دا بیانوم دا ډېره خوندوره موضوع ده ځکه چې دې نه بعد غټې نښې به شټاټي دجال به څنګه راوځي عیسی علیه السلام به څنګه راځي نور به د مشرق د طرف نه کله راخیږي د مغرب د طرف نه عفوا نور به د مغرب نه څنګه راخیږي او کله به راخیږي دا مسلې ټولې را روانې نو د دې مهدي په زمانه کې هم د قیامت غټ علامات راښکاره کېږي دوه خو دلته ذکر شو کم عیسی علیه السلام او دجال به هم د ده په زمانه کې راځي نو دا قیامت چې دی دا په مهدي پسې نږدې دی لرې نه دی قیامت په مهدي پسې څه دی نږدې دی نو د دې ځینه دا ثابته شوه چې دا دوه خو د هغه په زمانه کې دی او نور به کم د هغه په زمانه کې دا به ته په روان درس کې بیا بیانو